د ملګرو ملتونو څارونکي پلاوي د سوریې په تریمسه نومي کلي کې د خپلو پلټنو او ارزونې لومړنۍ پایلې په ډاګه کړي دي. زما همکاره ښایسته سعادت لامي د بهرنیو چارو د وزارت نه موږ سره ده. ښایسته جانې اصلا د څیړنو پایلې څه وایي؟ بله مننه تاسو نه آشنا صاحب او قدرمنو لیدونکو ته سلام. دلته د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د خبرو او د ټینګار مهمه او توده موضوع همدا ده چې په تریمسه کې د ډلهیزې وژنې حقیقت تریخ حقیقت بربنډ شي او دا چې د دې پوځي عملیاتو اصلي اهداف څه وو او څوک وو. په دې ترڅ کې د څیړونکو پلټنې هم ډېر څه نه وایي آشنا صاحب. په دې کې ډېر څه نه دي په ډاګه شوي. حتی دا چې په دغو عملیاتو کې د وژل شویو دقیقه شمیره هم نه ده په ډاګه شوې. خو په دې ترڅ کې هغه څه چې په خپله څارونکو لیدلي دي په خپلو سترګو دوی د خپلو د سترګو لیدلی حال او همدارنګه د اوسیدونکو د ځایي اوسیدونکو د معلوماتو په رڼا کې یو څه لیکلي دي چې په اړه به یې دغه تفصیلي رپوټ سره په ګډه وګورو. ملګري ملتونه وایي دوی په دې ډاډه نه دي چې په تریمسه کې د پنجشنبې د ورځې په پیښه کې څو تنه وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. څارونکي وایي د سوریایي پوځي ځواکونو عملیات لومړی د هوان په ډزو پیل شول او بیا کور په کور تلاشي وشوه. د کلي اوسیدونکو څارونکو ته وویل چې ځینې کسان د تلاشۍ پر مهال وژل شول او ځینې نور یې له ځانه سره یوړل. داسې ښکاري چې دا برید د پوځ ناراضیانو او فعالانو پر ضد ترسره شوی وي، خو د ملګرو ملتونو د څار د ماموریت رئیسه اغیزمن د توپخانو د اوانو او سپکو وسلو په شمول د راز وسلو د مستقیم او غیر مستقیم استعمال خبره تایید کړې ده. په دې ترڅ کې د آزاد سوریې پوځ په نوم د ګوند مشر صالح الصباحي د وژل کېدو خبر هم تایید شوی دی. یو ډاکټر او دغه دوه ماشومان هم په خپل کور کې د اوان د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. سوریه دا خبره رد کړې چې پوځیانو یې تیرونې په هغه کلي باندې د درنو وسلو او هلیکوپټر نه کار اخیستی و. د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان ویل چې په هغه کلي کې د پوځي عملیاتو موخه د وسلوالو یاغي جنګیالیو له منځه وړل و. حکومتي سرتیرو هیڅ کله هم د جنگي الوتکو، ټانکونو، توپ او نورو درنو وسلو څخه کار نه دی اخیستی. موږ د مخالفو وسلوالو ډلو په پټو ځالو کې یرغمل کسان او پرمختللې وسلې وموندې. فعالانو او د اغیزمنو سیمو اوسیدونکي وایي دمشق د 14 میاشتو راهیسې کله چې د هغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد د حکومت په خلاف پاڅون پیل شوی د تر ټولو شدیدو جګړو او تاوتریخوالو شاهد دی. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی کوفی عنان نن مسکو ته د خپل سفر په ترڅ کې د ولسمشر ولیدل پوتین څخه غوښتنه کوي چې په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره ورسره یو ځای زیار وباسي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیې باندې د بشار الاسد سره د مرستې په تور نیوکې هم زیاتې شوې دي. د همدې تور په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ د بشار الاسد ملاتړ نه کوو، بلکې موږ د هغه څه نه چې ټول پیسلا شوي ملاتړ کوو. د ایران د پلان د امنیت د شورا د روسیې پریکړې او د ژنیو د خبرې شوې اعلامیې ملاتړ کوو. موږ د دې اسنادو بشپړ ملاتړ ته دریدلي یو. داسې اټکل کېږي چې روسیه به د بشار الاسد د پلوۍ په برخه کې خپل دریځ ته همدغسې دوام ورکړي. یوه پوښتنه خامخا مطرح کیږي په نړیواله کچه د بشري حقونو ادارې چې اکثریت وخت غړي د تاوتریخوالو نه په ډکو سیمو کې موجودي په دې اړه او په سوریې کې د اوسنیو حالاتو په اړه څه وایي اصلا؟ بله د سره صلیب نړیوالې ادارې غړي چې هلته موجود وو هغوی وایي چې اوس مهال په سوریې کې په ګڼ شمېر ښارونو کې د کورني جنګ نښې نښانې لیدل شوي دي او ملګرو ملتونو هم په دې اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې وه. آشنا صاحب د دې ترڅنګ دغه اداره وایي چې په هومس، حما او ادلیب کې هم همدا اوس مهال د حکومتي ځواکونو او د مخالفو ډلو ترمنځ جنگ جګړې په شدت سره دوام لري. د کورني جنگ مسله چې یوې خواته پرېږدو د بهر نه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر لویدیځ نړۍ باندې نیوکه کړې ده او وایي چې په سوریې کې د ننه د لاسوهنې دپاره یې وایي زمینې برابرول غواړي چې په دې ترڅ کې دا مسله هم ډیره مهمه ده. نو د سوریې د کورني جنگ د تاوتریخوالي همدارنګه د بهر نه د لاسوهنو په اړه اوس خبرې ډېرې تودې شوي دي او زه معذرت غواړم چې کله ناکله د سوریې نوم او روسیې نوم سره ګډ خوري نو خدای دې وکړي چې کومه شمانه شي. مطمئنا چې لیدونکو ته به موږ د سوریې په اړه باندې په راتلونکو ورځو کې هم تازه معلومات ورکوو. اوس دپاره مننه. مهرباني.